السلام علیکم. نن منګه په یو ډیر لازم ټاپک باندې خبره کوو، پریورین ان کیپسول. دا چې دی نو په ګلف کنټریز کې تاسو چې کوم فارمیسي ته لاړ شئ نو هلته کې اویلیبل دی او دا د ویښتو وتو لپاره یا ویښتو کمزورتیا لپاره استعمالیږي، یا د چا ویښته چې دوه سرونه کوي، مطلب دا چې کمزوري او خشکي لپاره هم استعمالیدی شي. خو مطلب دا دی ورال دا خبره ده چې د ټول نه ښه کیپسول په کم چې په دنیا کې میلاویږي د ویښتو مضبوطوال لپاره. نو ټول نه لومړنۍ خبره دا ده چې دا ارګینیک الیمنټس په دې کې ټول انګریډینټس یا دې څه دي نو هغه ارګینیک دي، نو تاسو استعمالولی شئ، بالکل سیف دي. په دې کې میلټ ایکسټریکټ دی، کوم ته چې موږ باجره وایو، ویټ جرم آیل، غنم چې موږ څه ته وایو، د هغې سره سره چې امینو اسید سیسټین پکې هم دی او وایټامین B5 پکې هم دی، پنځونویک اسید. نو دا تاسو استعمالولی شئ، خو هر وایټامین چې تاسو استعمالوئ دا ظاهره خبره ده هغې ته به لږ صبر کول پکار دی. تقریبا د 3 میاشتو نه والا 5 میاشتو پورې تاسو استعمالولی شئ. چا عمر چې دا 12 کالو نه زیات دی نو هغه 2 ټایمه استعمالوي، سهار او ماسخوتن او د 1 ګیلاس اوبو سره، او دې ته لږ غونډه کې صبر کول پکار دی. نو انشاءالله دې رزلټ د ټول نه ښه دی. بل دا خبره که نه چې دا فرض که تاسو دې ښه رزلټ غواړئ، صحیح شو، نو دا چې دی نو فرض که کیسټر آیل چې موږ څه ته وایو یا د کوکونټ آیل د کوپرې تیل باندې په هفته کې یو پیر مساج ورسره کوئ نو د هغې بلډ فلو چې ده فرض که وینه چې ده نو د هغې مطلب دا بلډ فلو پسې واقعېږي نو دا به ډېر ښه رزلټ ورکوي. بل دا خبره چې دا تاسو پروفایلکسیز هم استعمالولی شئ، مطلب دا دی یو کس وایي چې زما ویښته ونه خیږي نو هغې لپاره هم استعمالولی شئ، یوه روزانه د 3 میاشتو نه والا 6 میاشتو پورې. او د چا عمر چې د 12 کال نه کم دی یا 13 کال نه والا د 12 کالو ماشوم فرض که ویښته خیږي نو هغه هم استعمالولی شي یوه کیپسول روزانه. نو دا ځان راوخلئ، دا په هر فارمیسي کې اویلیبل دی په ګلف کنټریز کې اسپیشلی. بل دا خبره زمونږ د ملګري وایي چې بالکل بالډ چې کم هیرز دي فرض که بالکل کټای نو د هغې لپاره دا نشي استعمالیدی، خو دا د ویښتو مضبوطوالي لپاره استعمالولی شو موږ. بل دا خبره هغه 2 سرونه چې کوي صحیح ده نو د هغې کې هم استعمالیدی شي، نو دا یو ښه پروډکټ دی. او بل دا چې نقصان یې نشتي نو دا تاسو راغستی شئ، دا په هر یو فارمیسي کې اویلیبل دی او ډوزیج هم دغه دی، خو لږ غونډه کې صبر ورته کول غواړي. او ډیره مننه. کو بیا تاسو هم څه تاسو په کمنټ سیکشن کې یا موږ ته انباکس کولی شئ. مننه.